دوستانو نن 140مه ده د هغه ورځ داسې نن ازادي ترلاسه شوې ده او تاسو ټولو ته ټول وطنوالو ته دې مبارکي دا ورځ. کتاب موږ ته انسانیت راښیي. کتاب سره چا مینه نه وي د هغه انسانیت بې معنا ده، بې مفهومه ده. او د کتاب سره مینه پیدا کېږي هغه وخت پیدا کېږي چې داسې نندارتونونه ورته جوړ شي. ځانګړې ډالۍ د مسلمانانو لپاره د څلورو شپږو قومونو مثال هزاره، تاجک، ازبک چې څومره قومونه په افغانستان په دې احاطه کې اوسېږي د ټولو لپاره دا یو ځانګړې تحفه ده د الله رب العزت د خوا نه. په تورخم کې د سرزور منلی نشم، یو وطن له بله تنه جدا کېږي، زه افغان د چا پیغور منلی نشم. مرګ ډارېږي، مرګ په خدای کې بیا ځل راځي، بې ننګه ووایه چې تا کې به نن کله راځي، ننګ په وطن کور درځي، ننګ په کلي کور ننګ درځي. او اوس ټول افغانان د مهاجرتون نه را روانې دي او انشاءالله د خپل افغانستان به الله جوړ کړي. موږ او تاسو یو بل ته وښکته کړو. زه مجاهد یم د ننګرهار ولایت شنوار ولسوالۍ کې مې بمي چاودنې له امله سترګو ته ضربه ورسېده، نو شپې کاله کېږي سترګو مې کار پرېښولی دی. چې څوک په هېواد کې دی هغو ته ښه ژوند غواړو او څوک له هېواد نه بهر دي هغوی ته دا وایي چې اسلامي امارات غېږه پراخه ده او غېږه خلاصه ده، هر چا ته موږ غېږه خلاصه ځای شي. اسلامي امارات کې به انشاءالله څه مشکل ورته نه وي. ښه منده ښه ازادي ده، به سر سړی خپلې چکرې سیالي کوي. مخکې چې کوم ولایتونو ته موږ نشو تللی، اوس په شپه ورځ تللی شو، هېڅ مشکل نشته. نو دا خو یوه داسې ورځ ده چې الحمدلله د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دغسې یوه ورځ راغلی ده چې افغانستان په تمامه معنه خپلواک شوی دی او واقعیتي د خوند ډکه ورځ ده. خپل هغه مهارتونه مو د نظام په دفاع کې ولګوئ او د نظام یو داسې نظام جوړ کړئ چې د نړۍ په سطحه د مسلمانانو یو نظام جوړ شي او د اسلام هغه پیغام ټولې نړۍ ته ورکړي. السلام علیکم ګران لیدونکو، ستړي مه شئ. فواد نادر یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دوستانو. نن 140مه ده د هغه ورځ داسې نن ازادي ترلاسه شوې ده او تاسو ټولو ته ټول وطنوالو ته دې مبارکي دا ورځ. دوستانو نن په دې ورځ باندې په ټول هیواد کې دا ورځ لمانځل کېږي زموږ هیوادوالو لخوا او ډېر په شور او شوق سره. او نن په همدې ورځ په ویاړ باندې دلته د امارت اسلامي مشرتابه لخوا په مخکینی چاپخانه یا ماشیني چاپخانه دلته سي په تقریبا پل ارتل د نږدې دغه موقعیت کې د موقعیت د جو صاحب د موقعیت دلی یو خاطر جوشیر ده. نو دغه موقعیت کې دا موقعیت لري اوس د تبدیل سو په نشراتي او فرهنګي ښارګوټي ته چې دلته به نشراتي نندارتونونه به دلته مونږ هم لیدل کېږي چې ډېر کتابونه دلته البته نندارې ته وړاندې شوي دي او خوشبختانه دا ښه زیری ده. څومره چې د کتاب برخه، څومره د نشراتي برخه، څومره د فرهنګ برخه، څومره چې د تعلیمي برخه کې کار کېږي، زموږ هغومره ویاړو او زموږ د وطن او د دې ملک د پرمختګ سبب ګرځي. له موږ سره اوسېږي د څو تصویر لرو، انشاءالله نورې برنامې هم د ښار نه تاسو ته لرو. ګران لیدونکي بیا هم ښه راغلاست. موږ چارۍ د عبدالحق سره ولاړې ګیاستو. دلته نو دا ولس وینې چې ټول راټول شوي دي او څوک د ورزش برخه کې، څوک د شعر شاعري برخه کې، څوک نورو برخو کې دلته بعضې خپله توانیانې نندارې ته وړاندې کوي. یو ماشوم ډېر ښایسته شعرونه ویلي، مالازه 2 دقیقې به دوی سره وغږېږو. ستړی مه شې ماشومه، څنګه یې؟ ښه جوړې؟ نوم د چی ده؟ دلته چې عبدالحق. نوم د چی ده؟ نوم یې انس. انس جان کوم ځای؟ د بغلان اصلي د پکتیکا.
ښه اصل بغلان اوس بغلان کې اوسېږې نه اختر کې بغلان کې اوسېږم ښه او پس له اختره کابل ته راځې ښه څوم صنف کې اول الف که ماشاءالله څه شی دې زده دي درې شیزونه ووایه وای چیرې کې روان دي لیوانو په شان ده چیرې کې روان دي مې د لیوانو په شان ده پرېږدي چې یاره پرې ښه وخاندي شیطانۍ لاس مې نن النګونه ورځي په ژړا راړم په خندا راغلم بلې څه ده وای نه مرګ ډارېږي مرګ په خدای کې بیا جاله راځي وای نه مرګ ډارېږي مرګ په خدای کې بیا جاله راځي بې ننګه ووایه چې تا کې به نن کله راځي ننګ په وطن کور درځي ننګ په کلي کور ننګ درځي در سرتورې کړه ننګ په کونډه خور ننګ درځي درته زړې ستوري کړه ننګ په بوره مور ننګ درځي هغه ده یو بله مو وایم وای زه خوشحاله په کفن په غار راباسمه که خبر شم پښتون دي چا غلام دی خبر شم چې شی که خبر شم پښتون دي چا غلام دی که خبر شم پښتون دي چا غلام دی ماشاءالله ځئ اوس چېرې ځئ اوس ځو هغه ته چکر وښکل ته چکر وایي دا ملګري دي دا نه هغه دوه دنې وروران مې دي ښه دوه درې وروران دي کورونه دلته نږدې دي کور هم نږدې دلته هولته ښه لاره خو نه ورکه یې نه ښه ځه مخته دی موږ د عبدالله په څلور لارې کې اسو دلته نو لیدل کېږي ډېر خلک ډېر ولس دلته راغلی ده او دا ورځ لمانځي سړی بس وروره څنګه یې ښه الحمدلله خپله ښه خیرت ده چېرته روان یې راغلی وم کابل ته د ازادۍ ورځ لمانځلو دپاره کوم ځای څخه راغلی وې کاپیسا تګاب راغلم کاپیسا تګاب نه ښه دې ورځ په اړه څه وینا لرې نو په دې ورځ په من دا وینا لرم چې الحمدلله اسلامي امارات ده او اسلامي امارات حاکم ده هیڅ مشکل نشته او موږ د عوامو په خدمت کې اسو شپه ورځ چې هر خدمت یې موږ به ورته ولاړ یو څومره خوشحاله یې نن چې دا ازادي الحمدلله دومره ډېر خوشحاله یم چې بیخي نور د خوشحالۍ بیخي نور هغه نه سم کولی څه وینا لرې هېوادوالو ته هېوادوالو ته دا وینا لرم چې څوک په هېواد کې دي هغو ته ښه ژوند غواړو او څوک د هېواد نه بهر دي هغوی ته دا وایي چې اسلامي امارات غېږه پراخه ده او غېږه خلاصه ده هر چاته موږ غېږه خلاصه ځای شي اسلامي امارات کې به انشاءالله څه مشکل ورته نه وي دا ورځ ته وینې نن ګوره ټول د امارت اسلامي کسان یا مسؤلین راټول سوي دي لمانځي ولس راټول سوی ده که نه په هغه دوره کې څو کلونه مخکې داسې ورځ نه وه هغه ورځ یې تلخي ورځ یې پیادېږي څنګه ملګري دې پیادېږي چې اوس تاسو کې رسته ده ملګري مې پیادېږي خپل راسره ملګري په سنګر کې شهیدان شوي دي الحمدلله اسلامي امارات هم قرباني ورکړې او قرباني به پرې ورکوو نو سر و مال قربان دی قربان به کړو سلامت اوسئ مننه ډېره مننه ستاسو نوم حافظ ریحان صاحب نن د اسد څلېرویشتمه ورځ ده او دا ملت او دا ولس یې لمانځي تاسو څه وینا لرئ دې په اړه بس الحمدلله ثم الحمدلله دا د ټول افغانستان د غیور ملت لپاره د الله رب العزت لخوا نه یو ښایسته تحفه او ډالۍ ده او دا داسې یو تحفه ده چې نه مخکې داسې تحفه افغانانو ته الله پاک ورکړې وه او نه به الله پاک دوی چې دغه تحفه د موږ نه ضایع نه شي ناشکري ونه شي او دا ډېر یو ځانګړې ډالۍ ده د مسلمانانو لپاره د څلورو شپږو قومونو مثال هزاره تاجک ازبک چې څومره قومونه په افغانستان په دې احاطه کې اوسېږي د ټولو لپاره دا یو ځانګړې تحفه ده د الله رب العزت لخوا نه نن سهار چې راوتلی یا تر اوسه پورې څه شی دې ډېر ولده چې خوشحاله یې په هغه باندې یو شی مې زیات خوشحالي احساس راته راکړ یو شي چې دلته مخکې د چارهیي ساتامي سره مجاهدینو د ډېرې خوشحالۍ د اظهار په خاطر باندې اتڼ واچو چې اتڼ یې واچو نو زه د لنجر کې ناست وم ملګرو سره چې یو طرف مې وکړل چې ګورم ما ټول اتڼ کوي پښتانه هم دي مثال یو مې پکې هزاره ولیده او ویډیو اوس هم ما سره ده ډېر ناشنا ویډیو ده یعنې ته یقین په خدای وکړه چې مجاهدین پښتانه دا خو ایسته پرېږده ټول راټول شو په دې باندې چې ته دا د هزاره ویډیو وکړو یعنې موږ او تاسو یعنې څومره دغه اتفاق ته دا پښتانه کار کوي څومره مثال یو بل ته دغه د اتفاق او د محبت غېږه خلاصه ده نو دغه د غېږې د خلاصون د وجه هغه هزاره هم په دغه اتڼ کې شرکت کړی او خپله خوشحالي اظهار یې وکړ موږ سره یعنې موږ خپل وطن کې هېڅ قوم سره مشکل نه لرو هېڅ قوم سره چې بهر کې څوک لمنه وایي هغوی د خپل کار ده هغه د هغوی خپل جهالت ده خپل کار ده او هغه هېڅ کولی نه شي
الحمدلله موږ او تاسو یو موټی یو یو قوت یو یو اواز یو. ډیره مننه تاسو قدرمن سي ډیره مننه تاسو. سلامت سي مننه. څنګه ښه وي پلاري د فضل الله دې خیر. سلامت سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. بس تل راغلی کابل ته لګ کارونه موږ دا به ولټو. ښه نن ورځ خبره څه کوم ورځ ده؟ بالکل د افغانستان د ازادۍ ورځ ده چې لرشتم د صد ده او ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې ټول افغانان په امن امان کې به دا ورځ ومنځله او زمونږ د بدبختۍ نه چې څونه د جنګیز خان دلی او بس شورویانو تیر پیرنګي او امریکایانو د وطن شغل کړي او په افغانستان د خاورې د قبضې او د افغانانو د غلامۍ او د ذلالت فکر یې کړی او الله نیست نابود کړ ټول په هر دور او په هر زمانه کې. زمونږ پلرونه نیکونه او تیر مشران هم اوس په دې شل کلن اشغال کې له څونه ځوانان چې شهیدان شوي دي او الله رب العالمین موږ باندې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی. د مشرانو نه هم دا توقع ده چې بس دا اسلامي نظام حاکم کوي. هغه څوک چې دلته ظلم کوي د هغې سره د قانون او د الله د کتاب مطابق فیصله وکړي. څوک چې غریب دی بې وسه دی او کوم حق یې چا نیولی دی د هغه له دغه د الله د کتاب د الله د پیغمبر په سنت په طریقه باندې هغې له خپل حق ورکوي او افغانان راضي وساتي. افغانان چې راضي وي هېڅ څوک په دې باندې برید نشي کولی. ډېره مننه یې السلام علیکم. کامیاب اوسئ. سلامت سئ. ډېره مننه. سلام سي ورور ښه جوړ بخیر خیرات ژوند الله در حکمت الله لیکم څه خیر بلخ ولایت چاربلاک ولسوالۍ. ښه دلته چکر راغلی کوم دلته اوسېږې؟ دلته چې دلته سیف الجهاد مدرسه ده نږدې نو دلته د حاجي قیوم ذاکر صاحب هغو کې اوسېږو درس وایو. درس وایې؟ هو بالکل. ښه نن څلېرویشتم د اسد د دې په اړه څه وینا لرې؟ دې څنګه؟ نن څلېرویشتم د اسد دا خلک ګورې ټول لمانځي تاسو یو ځان صفت څه ویل لرئ؟ دا خو هغه ورځ ده چې الله رب العزت بني اسرائیل ته وایي واذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمین. وای تاسو یاد کړئ ما هغه نعمت چې هغه وای ما په تاسو باندې وکړل چې نعمت شی و وای د فرعون د عذاب نه د هغه سختیو نه د هغه نه خلاص کړی او تاسو ته فضیلت درکو په ټولو امتو باندې یعنی رسولان مې درولېږل دغه مې هغه وکړل. نو اوس هم دغه په مونږ باندې چې حکم عام دی اوس دی مونږ ته هم چې شاملېږي مونږ هم دا هغه ورځ چې الله تعالی په دغه ورځ مونږ تاسو د بدبختیو نه خلاص کړلو د ظلم او وحشت دهشت د امریکا د کفر د اشغال د دې نه خلاص کړلو. ډېره مننه. خیر مننه مونږ خواته سلام علیکم. سلامت خیر ډېره مننه دوستانو سلام سره راستئ. سلام سرور خیر څنګه یې ښه شکر جوړې نوم دې؟ نوم مې صفي الله. کوم څخه راغلی؟ د دولزي کلي څخه. دولزي د بګرامۍ څنګه کیسه ده؟ او بګرامۍ څنګه راغلی؟ ولا افغانستان آزاد شوی په 23 تاریخ اسد خپل دغه ازادي لمانځو خپل ملګرو سره. که مکتب ته ځې؟ او الحمدلله. که ماشاءالله. چېرته لاړې نن چېرې چکر و څه مو کړه؟ ولا لاړو اول چې راغلو کور نه لاړو دارالمان قصر ته هغې نه راغلو وزیر اکبر خان ته وزیر اکبر خان نه داسې راغلو چرۍ ته سیاحت ته چرۍ ته راغلو خیر سره ځو کور ته. خوند وکړو که نه؟ او ښه خوند یې وکړ. تاسو به څه کوئ د وطن لپاره؟ خیر ستاسو د وطن آینده ستئ نن به ازادي ول د خلک خوشحاله دي خپل وطن لپاره څه به کوئ آینده کې له خیره؟ والله آینده کې وطن ته به خدمت کوئ که نه پرېږدئ به ځې به یې؟ نه وطن ته به خدمت کوو. څه شی کوئ کوم برخه کې غواړئ خدمت وکړئ؟ انجینري غواړئ سړکونه او ساختمانونه جوړ شعر دې زده دي شعر شاعري څه شی دې زده دي؟ والله که داسې خاص شی خو نه ده زده. داسې خاص شی خو نه ده زده اوسه پورې. ښه نور څه ویل لرې؟ نه خیر مننه. خیر ډېره مننه. دوستانو بیا ښه راغلاست. موږ د صحت عامې څلور لارې کې یاستو چې دا لاره میدان هوایي خواته تللې ده او اخواته هم وزیر اکبر خان خوا او اخواته هم چارې عبدالله. نو دلته موږ راغلي یاستو دوستانو زموږ سره اوسېږئ چې هم تاسو ته موږ یو تصویر ښکاره کړو. ګران لیدونکي بیا هم ښه راغلاست. موږ د صحت عامې څلور لارې کې یاستو دلته د خلکو
هغه بیروبار هغه شورماشور تاسو وینئ چې په کوم حالت ده او خلک په کوم شورماشور دلته ولاړ دي نو زه د دې نه پاسه هم تاسو یو لنډ تصویر درښکاره کړو له موږ سره اوسئ ستړی مه شئ خیر جوړې ښې په خیر چېرته ځئ له خیره سره زه به ذاتې نور خپلې وظیفې ته ځم نن ورځ مو لمانځله الحمدلله د دې ورځ په اړه څه وینا لرئ دې په معنا خو دغه وینا لرو که نه چې دا فتحه خو موږ ته راسې راکړله دا د شهیدانو له برکته وه پوه شئ موږ ډېر خوشحاله یو ډېر احساس د خوشحالي کوو ځکه چې دا د شهیدانو د قربانیو برکتو چې موږ دا لاسته راوړل او نورو ځوانانو ته یا هغه کسان چې د وطن سره مینه لري هغوی ته څه وینا لري څه شی وکړئ پس د دغه ورځ له خیره سره د وطن لپاره څه شی وکړئ د وطن لپاره باید موږ او تاسو که ځوانان دي که سپین ږیري دي که علما دي که خاص دي که عام دي باید ټول لاس په کار سو وطن لپاره خدمت وکړو سلامت اوسئ مننه خیر اوسئ جوړې طبیعت نوم محبوب رحمان خلیل کوم بیت ته لرې مهرباني ټولو مجاهدینو د ډالۍ وي وایي شهادت ته انتظار مې درته وکړو ته رانغلې شهادت ته انتظار مې درته وکړو ته رانغلې ازادۍ غېږ رانه تاو کړه ته رانغلې سلام سرور خیر خیر تکړه نوم سیف الرحمن جانه کوم ولایت څخه راغلی ته خپله موږ هم د خپل کابل ولایت خپل کابل یو د دې ورځې په اړه تاسو وینا لرئ یو ځوان ماشاءالله ډېره ښه بختوره ورځ ده دومره خوشحالي ورځ ده موږ چې سهار له ارزان قیمت راوتي تپه مو وکتله ښارونه ټول ځایونه مو وکتل ډېر ساعت هم تېر شو الله دې دا ورځ تل راولي بیا دې راولي ډېر خوشحالي ورځ ډېر خوشحالي موږ خپله دکانداران یو تجاران ښار کې کاروبار څنګه ده کاروبار الحمدلله ډېر راضي له خدایه څه ویل لري ځوانانو ته هغه کسان چې بیرون دي افغانستان نه دي افغانستان اوس څنګه ده حالت څنګه ده ماشاءالله حالات خو ښه امن ده ښه ازادي ده وسر سره خپلې چکرې دي سیالي کوي مخکې چې کوم ولایتونو ته موږ نشو تللی اوس په شپه ورځ تللی شو هېڅ مشکل نشته ښه ازاد سپین بیرغونه دي خوځېږي ښه امن ده ښه هر څه شته پکې شکر ده هېڅ شي کمبود نشته الحمدلله بس یو کاروبار لیک داسې ډیله شانتې ده خلک مجبور الله به دا هم ښه کړي دا به هم خدای ښه کړي غټه خبر نه ده کاروبار به یې امن بني بیا به څه شی کوي سر به دې خطر وي د مال به دې هر څه خطر وي بس دا به هم خدای راښه کړي الحمدلله هر څه شی ښه دي الله نه ډېر راضي وروستیو کې څه ویل لرئ خبره ستاسو خدمت کې ده بس ځوانان همدا غله چې خارج ته دي نه ځي هر څه همدلته کې کاروبار نه جوړ کړي الله مهربان ده دوه درې کاربلورو سختي خدای به دا هم راسم کړي ښه زندګي د مور و پلار خو وینې خپلوان خو وینې ودو ته ځي او څه شته خو ځي خارج خو داسې څیزونه نشته بس واړه بس کاروبار نه بس یو پیسې وی لور به څه شی پکړي دلته خو الحمدلله دا چکرونه دي سیلونه دي تللی راتلی شي پارکو ته چکر وشي خپل خپلوان ویني مړي ته تللی شي زوندي ته تللی شي تره زمون ویني ماما زمون خارج خو داسې څیزونه نشته بس وظیفې له ځه وظیفې نه راځلو څه شی نشته پکې بس الله دا د خدای تل لري دا مهارت ډېره مننه څه خدمت سلامت سلام سرور څنګه نوم دې شه نوم یې قدرت الله د کوم ولایت څخه د خوست ولایت څخه ښه وظیفه کابل کې ده که خوست کې ده کابل کې ده ښه څه شی ویل لري د دې ورځې په اړه څلوېښتم د اسد په ورځې په اړه دغه څلوېښتم د اسد چې ده د امن چې ده او دغه بیرغونه دي او د خلک دي دا د یو چا د قربانیو په اساس باندې دلته راغلي دا ډېرې پاکې وینې تویې شوي دي د هغو دپاره به زه یو دوه بیتونه ډالۍ کړم پټ مې له زړګي سره غلي غلي وژړل پټ مې له زړګي سره غلي غلي وژړل چا دې له تصویر سره شهید جانان لیکلی و او مور دې په هغه زوی نه ژاړي مور دې په هغه زوی نه ژاړي چې سپین ټټر یې زیړکۍ خوړلی وینم سلام سرور الله دې مرسته خیر جوړي الحمدلله نوم مې رفیع الله هجران دی د خوست ولایت څخه راغلی رفیع الله هجران بله سلامت اوسېږئ د دې ورځې په اړه تاسو ویل لرئ څه پیغام نو دا خو یوه داسې ورځ ده چې الحمدلله د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دغسې یوه ورځ راغلی ده چې افغانستان په تمامه معنه خپلواک شوی دی او واقعیتي د خوند ډکه ورځ ده سلامت اوسئ مننه فعلا اوس په کابل کې اوسېږي که په خوست نه په خوست کې اوسېږم ښه خوست کې نن دغسې ورځ وه نو الحمدلله خوست کې هم د دې نه شانداره مراسم موږ ملګرو سره وغوښتل چې لاړ شو کابل ته هلته هم دا ورځ ولمانځو تر څو د هېوادوالو سره یو ځای دا ورځ هلته هم ولمانځو چې شین هم ډېر خوند واخیسته دا نن چې سهار راوتلي یاستئ تر مازدیګره پورې
نو الحمدلله د دې نه مو زیات خوا مو هغه خوشحاله شو چې د نظامي ځواکونو سره د عوام ملت مینه او سوکالي یو ځای دغه موږ ته ډېره انرژي راکوه. دا په دې معنا ده چې یعنې ملت په تمامه معنا د دفاعي ځواکو سره څنګ په څنګ ولاړ دی او خوشحاله سوکاله ژوند ترسره کوي. سلامت اوسې مننه اجازه نور څه ویل لري؟ الله دې خبره ډېره مننه خیر اوسې سلامت اوسې ډېره مننه. ستړی مې خیر صاحب محترم څنګه خیرات ته ملګري ښه دي سلامت ژوند ښه دی قاري محمد عرفات قاري صاحب محترم څلېرویشتم د اسد ده نن هغه ورځ داسې فتح لاسته راغلې ده اول به د خپل د ژوند قصې باره کې ووایې چې د ستاسو سترګې څنګه لاسه ورکړې دي؟ نو زه مجاهد یم د ننګرهار ولایت شنوار ولسوالۍ کې مې بمي چاودنې له امله سترګو ته ضربه ورسېده نو شپې کاله کېږي سترګو مې کار پرېښولی دی. دا ورځ د تاسو د زحمتونو قربانیانو وجه دلته راغلې ده نو دې په اړه څه وینا لرې دې ورځې په اړه؟ او الحمدلله دا خو ډېره بختوره ورځ ده ډېره تاریخي ورځ ده نو موږ ډېر خوشحال یو ملګري سره د هغه د وردګو نه پکتیا نه راغلي یو کابل ته نو دا ډېره د ویاړ ورځ ده ډېره تاریخي ورځ ده دا باید افغانان ولمانځي. سلامت سي مننه. نورو مجاهدینو ته یا نورو ځوانانو ته ستاسو پیغام ده؟ نورو مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې خوشحالي د پوخا مینې او محبت سره وکړي او د خلکو امنیت دې ونیسي ټولو افغانانو دپاره د امنیت سهولتونه برابر کړي خوشحالي د ټولو افغانانو مبارک کړي ټول افغانان دې ولمانځي. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په مخه دې ښه. ډېره مننه دوستانو. سلام علیکم. ستړی مې سره څنګه بخیر وخت خیر سلامت سي مننه. نوم دې څه ده؟ نوم یې اجاز الحق دی. اجاز الحق. دې ورځې په اړه تاسو ووایئ څلېرویشتم د اسد. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ورځ زموږ او ستاسو ټولو لپاره د ویاړ او افتخار ورځ ده. اول خو زه ټول ولس او مجاهدینو او نور ملکي وګړو ته مبارکي وایم. الله تعالی دې دغه فتح او دغه ویاړمنه ورځ زموږ ستاسو لپاره دایم او قایم ولري. نو په دې کې تقریبا خلک ټول ډېر خوشحال دي ډېر د خوشحالۍ اظهار کوي. تقریبا د اول زه به د ځان کیسه درته وکړم زه دونه خوشحاله یم زه وایم چې نن کابل ته مجاهدین داخل سوي دي یعنې دونه د خوشحالۍ اظهار کوم. نور نو هر سړی دغسې حساب. ولایت د کوم ځای ده؟ ارزګان ولایت. اوس همالته یې که دلته وظیفه کابل کې؟ نه اوس دلته درسونه وایم. ښه درسونه وایې؟ دیني درسونه وایم. ماشاءالله ډېره مننه. وروسته کې بیا که څه پیغام څه ویل لري کامره خدمت کې ده. څنګه؟ وروسته کې څه پیغام چې لري کامره خدمت کې ده. خوشحاله اوسئ. بس پیغام خو مې دغه دی د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو مسؤلینو څخه مې دغه دی چې ولس ته چې در وسه پورې اوس خو هم الحمدلله ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي چې نور هم د ټکنالوژۍ او عصري تعلیم او داسې نورو چې ولس ورته ضرورت لري په دې کې اسانتیاوې برابرې کړي او د ولس هم دغه غوښتنه ده چې د امارت اسلامي امارت شا ودرېږي او د هغوی ملاتړ وکړي. ډېره مننه تاسو. خوشحال اوسئ. ستاسو نوم دې چی ده؟ کلیم الله محسن. محسن. کریم جانه څنګه راغلی نن؟ نن د ازادۍ لپاره. څه شی دې زده دي؟ حفظ. ښه وایه قرات وایه تلاوت وکړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ما نوم د عطاالله کلیم الله محسن زوی و. ښه ډېر ماشاءالله. الحمدلله موږ خو نن راوتلي یو خپل اکثر د صنعت په برخه کې کار کوو. تولیدي فابریکه لرو د پیپ. بچی دوی خو درس وایي او نن راووتو مال د استقلال د ویاړمنې ورځې د تبریکۍ په پار باندې وطنوالو سره به شریکو او ورسره د امارت اسلامي 5م کامیاب کال الحمدلله دا هم پوره شو. ډېر خوشحاله یو په دې باره کې. موږ په خپله تجارت برخه کې کار کوو الحمدلله. 30-40 کسان موږ سره کار کې مصروفه دي. په دې باندې ډېر خوشحاله. نو تجاران ته خو دا ویل وایي چې په خپل د وطن په باره کې موږ خپله د پیپونو فابریکه ده
نو نسبت د تیر د وخت نه موږ اوس ډېر په کوالټۍ باندې کار کړی ده د خلکو ذهنیت هم په دې شوی ده چې باید موږ ښه شی واخلو نو تجاران هم د ټول ناول دا خواست د ورنه چې اخلاص وکړي امانتدارۍ او دیانتدارۍ سره خپل کار مخ ته بوځي 15 کاله مخکې ټول د دې شهیدانو چې داسې خوشحالۍ برخمن موږ نه وو موږ تاسو اوس الحمدلله ډېره خوشحالي ده په خپلو پښو ولاړ یو خپل معاشونه مو د خپلې خزانې نه دي بودیجه مو ټوله خپله تصویبېږي خپله جوړېږي د بیرون باندې هېڅ تکیه نشته 15 کاله 10 کاله به موږ تاسو خواري زحمت لرو اما بیا به د چا احسان را باندې نه وي او اوس به نورو ملګرو ته تاسو نوبت ورکړئ ډېر خوشحاله شو په لیدو باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زمونږ نن د فتح او د ازادۍ ورځ ده په دې له ډېر خوشحاله یم چې خپل وطنداران او خپل کلیوال ګورم ډېر زیات خوشحالېږم او د دولت څخه مې دا هیله ده چې خپل رعیت ته ډېره مینه او محبت ورکړي زړه توری نه کړي دولت څخه یو شعر وایم چې ملګرو په بار بار راته ویل چې دا به نن موږ ته وایي له خطره خالی نه د سرخندنه او کویریشن د کور کښنه دننه او جدایي مې د خپل رور منلی نشم په تورخم کې د سرزور منلی نشم یا وطن له بله تنه جدا کېږي زه افغان د چا پیغور منلی نشم او دروازه به دې په وینو رنګه کړمه تر اټکه د یو کور منلی نشم او زه غټ غر ستا په مخه کې ولاړ یم زه افغان یم پاکستان منلی نشم دا د ټولو لیدونکو ته د ډالۍ وي او ډېر سخت خوشحالېږم چې موږ وطنداران خوشحاله دي او دا ورځ لمانځي خو بیا هم د چارواکو نه زموږ دا هیله ده چې خپل کسانو ته لاس لاندې خلکو ته دې ووایي چې ملت سره د ډېر ګزاره وکړي ډېر زیات نرمي دې وکړي محبت دې ورسره وکړي چې دا خوشحالي دې تل لپاره وي یو ورځ او 2 ورځې لپاره نه ډېر زیات خوشحال شوم تاسو نه تشکر مننه ډېره مننه ټولو نه خیر سلامت خیر اوسې الله دې جوړ لره مننه زما نوم هشام دی هشام ماشاءالله شاب صاحب تاسو د دغه ولایت کابل ولایت راغلی یاستئ دلته مونږ خو اصل د پروان ولایت اوسېږو کابل کې د دې ورځې په اړه څه ویل لرئ څه پیغام لرئ نو 40 د زمري دا خو یو داسې د ویاړ ډکه ورځ ده چې په دې ورځ باندې د نړۍ بدماشان هغه بدماشان چې هیڅ کله د خپل مات تصور هم نه کاوه په دغه مبارکه ورځ باندې هغوی ته الله پاک شکست ورکړه او له دې هیواد نه هغه ډېر ذلیل ووتل او هغه فاسد نظام چې په دې خاوره باندې حاکم و ډیموکراسي نظام غیر شرعي نظام غیر عادلانه نظام الله پاک هغه نظام په دغه ورځ باندې راونړاوه هغه فاسدې څیرې د دې هیواد نه تښتې ته اړ کړې او الله پاک په دې ورځ باندې یو شرعي نظام هغه نظام چې کلونه د افغانستان ملت په انتظار و الله پاک په ځمکه باندې دې نظام ته هغه حاکمیت ورکړه حاکم یې کو نو دا ډېره مبارکه ورځ ده ډېره مننه شاب صاحب واقعا ډېره اوږده مبارزه وه یقینا او هغه مبارزې نن خپل دا نن 5م کال درلود خپل رنګ یې راوړو ولس لیدل کېږي چې کال تر بل کاله هغه خپل جب و جوش او خوشحالتیاوې زیاتوي د ځوان په صفت نورو ځوانانو ته نورو هېوادوالو ته چې د وطن نه بهر دي هغوی ته څه پیغام لرئ نو موږ خو الحمدلله د افغانستان ملت 99% مسلمانان یستو او الله پاک د اسلام په دین باندې مشرف کړي یو الله پاک موږ مسلمانان پیدا کړي یو نو مسلمانان یو شرعي نظام ته یو الهي نظام ته اړتیا لري الله پاک پیدا کړی دی لپاره دی چې هغه په دې ځمکه کې د الله نظام جاری کوي نو ما د افغانستان ټولو ځوانانو ته په هیواد دننه دی او که بهر دی دا پیغام دی چې دغه شرعي نظام نه ملاتړ وکړي او د دغه شرعي نظام ترڅنګ ودرېږي کوم نیمګړتیاوې چې په ګډه به سره اصلاح کوو او نور به د نظام ترڅنګ درېږو مبارزه به کوو هر داخلي او خارجي دښمن چې زموږ د دې نظام پر وړاندې خنډ وکړي موږ به دا خنډ لرې کوو نو زما د ټولو ځوانانو څخه دا هیله ده دا مې تمنا ده چې خپل ټول استعدادونه خپل هغه مهارتونه مو د نظام په دفاع کې ولګوئ او دا نظام یو داسې نظام جوړ کړئ چې د نړۍ په سطحه د مسلمانانو یو نظام جوړ شي او د اسلام هغه پیغام ټولې نړۍ ته ورکړي ځکه اوس وخت کې اسلام د نړۍ کې په ټول اسلامي نړۍ او کفري نړۍ کې اسلامي نظام نشته الله پاک مسلمانانو ته نظام نه دی ورکړی تاسو وګورئ غیر له افغانستان نه سعودي زمونږ هغه ځای دی چې د هغې ځای نه موږ ته اسلام راغلی خو نن هلته داسې یو نظام دی چې د اسلام نمایندګي نشي کولی یو غیر شرعي نظام دی ټول اسلامي ممالک هغه
د اشغال لاندې دي، څه د فکري اشغال لاندې، څه د فزیکي اشغال لاندې، ټول نظامونه یې مرتد او دیموکراسي نظامونه دي. نو زما د ځوانانو دا هیله ده چې راځي په ګډه داسې یو نظام جوړ کړو چې نړۍ ته اسلام ته دې ځای نه بیا خپور شي، بیا ځلې اسلامي نظامونه جوړ شي او د اسلامي ځمکې بیا د اسلامي نظام څښتن شي. ډېره مننه شاه خیر جزاک الله. ډېره مننه دوستانو چې له موږ سره یاستئ. زموږ چینل د ساعت وخت سبسکرایب کړئ. خیر ته بخیر ته لوم نو می حضرت موسی حماس ته د غزنی ولایت د نبی ولسوالیم. څه پیغام لري د ورځې په اړه؟ د ورځې په اړه خدا پیغام لرم چې الحمدلله دا د اسد 23 او د ازادۍ ورځ ده. ټول افغانان ښه په جوش او جذبه ورمانځي او د خپل اسلامي نظام تر شا کلک ودرېږي. ډېره مننه. ته غزنی ولایت یې، وظیفه دلته ده که په غزني کې ده؟ یا وظیفه مې دلته ده. وظیفه دلته ده. نن بیروبار د جامو جوش تاول ده چې ډېر خوشحاله کړلې. الحمدلله د ازادۍ ورځ ډېر خوشحاله کوم چې الحمدلله خپل ولس هم تر څنګ ولاړ ده او سپین بیرغونه د اسلامي نظام ده او هیڅ بهرني قواوې هیڅ څوک دلته هیڅ دغه نه لري، شتون نه لري. الحمدلله خپل نظام د آزاد ژوند خپل هیواد کې خپل اسلامي نظام د دام غوښتي او دام قرباني کړي، دا نظام غوښته راوستی یم. الحمدلله ډېره مننه. خیر سلامت. ډېره مننه. خیر اوسئ. ستاسو نوم؟ زما نوم غازي محمد راشد دی. راشد صاحب، نن 23 د اسد د عیدي ورځې په ویاړ څه وینا لرئ؟ الحمدلله دا یو مبارکه ورځ ده چې په دې ورځ باندې افغانانو ازادي اخیستلې ده د نړۍ له هغه برقدرته خلکو څخه، او الحمدلله د افغانستان ته د دنیا هغه برقدرت لکه مثلا سوپر طاقت د روسیې راغلی ده، مثلا ناټو راغلی ده او لغو څخه ازادي راغلی ده. په دې اسد په 23 باندې د امریکا نه چې موږ ازادي اخیستې ده. نو په دې ورځ باندې د دې ورځې شکر موږ باید ادا کړو، ټول افغانانو باید د دې ورځې شکریا ادا کړو. ډېره مننه مولوي صاحب. دا راته وایي څه پیغام لري ځوانانو ته، هغه ځوانان تاسو یو مشر په صفت هغوی ته چې د وطن څه شی وکړي، د وطن لپاره کوم خدمات وکړي؟ او ځوانانو د افغانستان ټول ملت ته مې دا پیغام د ټولو خلکو ته ټولو ځوانانو ته د حکومت د امارات اسلامي سره اوږه په اوږه ودرېږي او د دې ملاتړ وکړي. او الحمدلله که څه هم یو فعلا یو څه مشکلات یو څه ستونزې شته، الله جل جلاله مهربان چې په بقا د حکومت سره به دغه آینده د خلکو د ملت د افغانستان برابر شي او جوړ بشي، ورته هر څه به برابر شي. ډېره مننه. الله ښه څنګه ورور ښه سړی مې څنګه نوم دی؟ نوم یې قاري سمیع الحق محمد سهیدي. قاري سمیع الحق محمد سهیدي، هلمند د کجکي ولسوالۍ. ډېر ته څه وینا لرې؟ زه وینا دغه د افغانستان مجاهدینو ته دا وینا لرم چې ټول مجاهدینو ته د مبارکي وي چې نن د ازادۍ مبارکي ورځ ده او د دې مبارکي ورځ په دې دغه ویاړ ورته لرم چې د مجاهدین دي او ټول د افغانستان ټول امنیت ونیسي. په دې وخت کې باید موږ او تاسو دغه درس وایي چیرته درسوي درسونه له خیره؟ درسونه مې یو 2 کاله مې درس په هلمند کې ولیدی او اوس په 6 کال درس لدی په مدرسه کې وایم. چې خلاص کړه درس کومه برخه غواړي خدمت وکړي دی وطن ته؟ برخه دا غواړم وروره چې درسونه مې پای ته ورسول ابرب د غیر جهاد کوم جهاد کې افسر جهاد کې بس اوس خو لله الحمد فعلا په افغانستان کې آرامي ده، امن شته ده کنه، بس هغه جهاد دورانو تقریبا اوس خیر په افغانستان کې بیا پس لږ شي کوي، بیا جهاد کو خبره کوي، بیا د غص خبره بیا جهاد که ساتي به دا وطن به ساتي د ملت ساتنه وکوي، ملت ساتنه کو وروسته بیا د غرام وایس سره بیا جهاد کو. ډیره مننه. سلامات. ډیره مننه. ګران لیدونکو بیا ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ مخکې ویلې خوشبختانه دلته نندارتون خلاصوي د نشراتي او فرهنګي برخه کې. اول خو د فتح ورځ تاسو ته ډېر مبارک وي. څلوېښتم د اسد. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ګران ولس ته اسلامي امارت مشرتابه ته ګرانو مجاهدینو ته چې هغوی شپه ورځ موږ ستاسو دپاره زحمت کاري د هغوی په خپلو وینو باندې دا نظام راغلی ده هغوی ته دي او د نړۍ هغو مسلمانانو ته مبارک وي چې هغوی له موږ سره خواخوږي ښیي په نظام باندې خوښ وي. تاسو څخه ډېره زیاته مننه، قدرمن اوسئ، ډېر مبارک. سلامت سي حکیمي صاحب، تاسو خو لیکنې زیاتې کړي دي. نن دلته یو فرهنګي او نشراتي برخه نندارې ته وړاندې کیږي. ایدي د ارزښت په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکوي. ډېره دقیقه پوښتنه ده او د دې تشریحي جواب غواړي. فی الحال به لنډ دومره ووایو کتاب موږ ته انسانیت راښیي.
کتاب سره چا مینه نه وي د هغه انسانیت بې معنا ده بې مفهومه ده او د کتاب سره مینه پیدا کېږي هغه وخت پیدا کېږي چې داسې نندارتونونه ورته جوړ شي متابع لکه زما خبره وکول متابع او ملاتړ وشي د چاپونکو البته د لیکوالانو ملاتړ وشي او که علم په وقایو کې په دوتنو کې را نشي پر کاغذ باندې پلی نشي هغه علم زوال پیدا کوي علم د نړۍ د روڼتیا دپاره د نړۍ د پرمخ د استوګنې دپاره د علم اړتیا ده په دې باندې ټول پوهېږو علم هغه وخت کره کېږي چې هغه په دوو وقایو په مابین کې وساتل شو نو دې ارزښت په دې کې ده چې دلته برېښنایي کتابونه نه دي دا کاغذي کتابونه دي دغه باید ډېر قدر وشي او دې لپاره ډېر کار وشي څو زموږ ولس ورسره روږدی شي روږدی اوس هم ده خو چې دا نور تشویق شي تر څو له دې څخه د کتاب څخه ډېر استفاده وکړي د برېښنایي شیانو پر ځای باندې او کتاب کې برکت ډېر وي کرامت پکښې ډېر وي وقار پکښې ډېر ده او د کتاب سره مینه د انسانیت همدا برخه ده سلامت سي حکیمي صاحب د یو مشر په توګه د یو هغه کس په توګه چې په افغانستان کې زحمت زیات کړی ده لاسته راوړنه لري د دې وطن لپاره د دې ملک لپاره د دې وطن هر وګړي لپاره د دې ځوانانو لپاره تاسو څه وینا لرئ خصوصا دغه تعلیمي برخه کې فرهنګي برخه کې او ډېر ملګري زموږ د تمرکز پر دې باندې کوي دا پروژې یادوي چې داسې پرمختګونه شوي دي هغه دې هم وشي مهمه دا ده چې زموږ ځوانان ګوره زموږ راتلونکی دی د وطن چې هغوی خدای مه کړه راځه ګمراهان نه شي موږ اوس هم داسې یو کله کله دا ملګري دي شان سره لیږي یو بل ته د چیګوارا او د بلو د کارل مارک او د ناپلیون دغو مقولې سره لیږي خو د دې معنا ده چې موږ د علم دپاره ډېر لږ کار دلته سوی ده سوی وو په مخکې 50 کاله کې موږ ته ډېره غټه صدمه رسېدلې ده ډېره غټه تشه رامنځته سوې دې دپاره 50 کاله نه 50,000 کاله باید موږ کار ورته وکوو او بیا که دا تشه موږ یا بیا ډکه نه کړو ځکه اوس هغه استعدادونه چې پخوا وو نو دا ځوانانو ته دا زما هیله ده ورځنې ارزو مې ده امید مې ده چې زموږ ځوانان دا خبره درک کړي چې الکترونیک شیانو پر ځای د دغه برقي برېښنایي مطالعو پر ځای باندې کتاب ته مخه کړي مخکې ما اشاره وکړ په کتاب کې برکت ده خیر ده کتاب کې فیض پروت وي او په کتاب کې چې وي مینه وي محبت وي کتاب متنبي وایي خیر جلیس په زمانې کتاب و بهترین ملګری کتاب ده هغه تا نه خسته کوي تا نه خفه کوي تا نه رټي تا نه سپکوي په کتاب باندې سړی بد نه ایسي نو مطالعې ته دې ډېره مخه کوي پرمختګ ته خصوصا په علمي ډګر کې نور دومره موږ پرمختیاوې لرو خو هغه عارضي شیان دي هغه به وسي مخلوق اخته ده د خدای مخلوق دغه دپاره خلق الله للحروب رجالا ورجال للقصاص وصریدي د هر کار دپاره الله تعالی خلق پیدا کړي دغه دپاره خپل خلق دي ځوانان موږ د وطن راتلونکی دي هغوی د ځان په علم باندې صابر کړي او د علم دپاره موږ تاسې ټولو ذمواري د یوازې حکومت نه ده چې موږ تاسې علما لیکوالان پوهان هوښیاران متابع والا چاپونکي نور مخلوق موږ تاسې نر او ښځې کوچنیان ټول د علم دپاره کار وکړو چې موږ تاسې په علم باندې یو ځل بیا هغه ډول آباد واوسو موږ تاسې خیر القرون او هغه خیر قرونو کې وو ډېره مننه ډېره ستاسو څخه سلام علیکم خوب هستی؟ بخیر هستی؟ ماشاءالله کتاب این بخش از خودت هست؟ بله از خودم است خب خودت کتاب را از کجا گرفتی؟ بار اول هست یا قبلا هم کتاب فروشی میکردی؟ ما قبلا در پلس سرخ مارکت ملی البته ولی هم هست به نام انتشارات مادر یک دکان داشتیم خب فعلا هم هست امروز آمدیم یک رونمایی کنیم هم کتابای خودم کتابای روانشناسی و ادبیات چاپ میکنیم و اینجا قرار است که فعلا در ماشین خانه موقعیت داریم جایی که قرار است تا چند وقت آینده چی شوه محل بودباش ناشرا و کتاب فروشا در افغانستان و ما خیلی از وزارت اطلاعات فرهنگ تشکری میکنیم که همچین انگیزایی را برای خوانندگان کتاب برگزار میکنه. ماشاءالله ماشاءالله. صرف چند هستی خودت؟ من صنف 7 هستم. صرف چند نمره هستی؟ ما اما سنم اول دوم. خب ماشاءالله مطالعه میکنی خودت؟ مطالعه میکنم. کدام کتابا رو بیشتر مطالعه میکنی؟ بیشتر کتابایی که البته فرق داره. کسایی که مثلا بیشتر رمان میخونه اونا هم خوبه. من شخصا خودم روانشناسی مثبت نگر رمان میخونم. ماشاءالله خیر از میال تو روانشناس هستی دیگه. ماشاءالله با استعدادت. خب به هم قطارا چی گفتنی داری؟ من میگم که کسی کتاب نمیخونه هر کسی هم که باشه چی خورد چی بزرگ تا کتاب نخونه به هیچ جایی نمیرسه و کتاب نه از نگاه مقام اینا به هیچ جایی نمیرسه نه از نظر مقام اینا نه از نظر
که سواد فرهنگی و علمی در هیچ جایی نمیرسه. باید کتاب مطالعه باید کتاب مطالعه کنه. تشکر. خواهش. سلام. سلام سرور. څنګه یې؟ سلام. سلام است. نوم دی؟ محمد زبیر پویا. محمد زبیر پویا. پویا صاحب څه کاروبار کوي؟ زه استاد یم. ماشاءالله. استاد خاصیت برخه تراغله دی فرهنګي برخه تراغله. پویا صاحب تاسو تخلص ماشاءالله خاصه تخلص پویا کنه؟ حتما علمي ډګر کې خدمت هم زیات کړی او مینم زیات لري. دغه سندرتونونه او داسې افستاګانې په خصوصا د علمي ډګر کې تاسو څنګه ارزوئ یو استاد په حیث باندې؟ دقیقاً نادري صاحب دا مطالعه یا کتاب دا دواړه چې دي د انسان یو اول خو کتاب د انسان یو ښه ملګری دی بدون شکه چې موږ باید همیشه وخت غواړو چې ځان یو علمي سطحې ته ورسوو نو همیشه وخت باید کتاب مطالعه کړو ځکه کتاب نه موږ ډېر هغه شیان چې واقعا اوسني عصر کې ضروري دي لکه اوس چې مونږ خپل مطالعه کوو وینو د ټکنالوژي عصر ډېر پرمختللی دی نو باید همیشه د ما ځوانانو یوه غوښتنه ده دغه څوک چې اوس په مکتبونو کې دي یا په پوهنتونونو کې دي محصلین دي یا شاګردان دي د دوی ما یوه غوښتنه دا ده چې یو خو د مکتب کتابونه دي مجموع کې دا مطالعه کوي یعنی باید بیرونی کتابونه لکه عمومي معلومات چې ولري روانشناسي کتابونه دینی کتابونه باید مطالعه کړي ځکه چې مطالعه یو اصل د زندگی ده. سلامت سي استاد محترم خپل شاګردانو یا هغه کسان چې په تعلیمي ډګر کې مصروف دي درس وایي هغوی ته تاسو وینا لرئ او استاد په حیث باندې هغو ته دا وینا لرو جناب نادري صاحب چې هغه باید د خپل درسونه وایي مطالعه ډېره وکړي ځکه چې مخکې مې اشاره ورته وکړه هغو د هغه ځوانان دي چې سبا ورځ د افغانستان ته ضرورت لري یعنی که هغه په هر رشته کې وي که هغه په انجینري کې وي که په طب کې وي یا هر بانځي کې چې اوسېږي همیشه وخت دا فکر دی وکړي چې دا افغانستان د هغوی دی او افغانستان هغوی ته ضرورت لري ځکه اوسنی عصر د ټکنالوژي عصر دی باید د خپل مطالعې باندې ډېر کار وکړي او کتابونه مطالعه کړي همیشه وخت باید نور ځوانان را تشویق کړي دغه ځوانان چې اوس مثلا په مکتبونو کې دي په کورسونو کې دي دغه باید دوی ته یو توصیه وکړي چې خپل درسونه ووایي او مطالعه وکړي. ډېره مننه استاد محترم. تشکر نادري صاحب. دوستان خوش آمدید. ما نمایشگاه بخش فرهنگی و نشراتی هستیم. اینجا دیگه امروز نمایشگاه برگزار شده. بدر خوب هستین؟ بخیر سلامت باشین. شما خوب هستین؟ اسمتون؟ اسم عبدالقهار است. خب شما چطور اشتراک کردید؟ این بخش مربوط شماست؟ تشکر. بله ما هم یکی از ناشرین هستیم که ما از کانون فرهنگی علامه فیضانی رحمت الله علیه داری نمایشگاهی که توسط اطلاعات فرهنگ برگزار شده ما هم من حیث ناشرین داری نمایشگاه اشتراک کردیم. خب بسیار شما کدام کتابا را به نشر رساندین تا تشکر ما خود ما انتشارات که کتابایی که هست در اینجا ما به نمایش گذاشتیم از خود جناب علامه فیضانی رحمت الله علیه و سایر دانشمندایی که شما اینجا مشاهده میکنین است و ما آوردیم به نمایش گذاشتیم و همچنان در دسترس شایقین مطالعه و علم فرهنگ در اینجا گذاشتیم تا بیان استفاده بکنن و بهره برداری بکنن ان شاء الله. خب چقدر همیشه در این وقت شما خدمت میکنید؟ تقریبا از خود تأسیس کتابخانه علامه فیضانی رحمت الله علیه بیش از 60 سال میشه که فعالیت‌های فرهنگی دارن در عرصه چاپ و پخش نشر کتاب و برنامه‌های فرهنگی. اما شخصا خود ما که از وقتی که نمایشگاه‌ها در اینجا برگزار میشه توسط دولت در هر مکانی که باشه اشتراک کردیم و همچنان بر علاوه از اینکه در این نمایشگاه اشتراک میکنیم برنامه‌های خود کانون فرهنگی داره به خاطر ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه و همچنان برگزاری صنوف تخصصی به خاطر ترویج علم و فرهنگ. تشکر. سلامت باشین. خوش آمدید. چیزی گفتنی اگر دارین کاملا در خدمت. تشکر. سلامت و بخیر باشین. پیام ما اینمی است که جوان‌ها از کتاب‌ها و از امی کتاب است که میسازه امی کتاب است که یک دریچه امید را باز میکنه روی یک ملت روی یک کشور روی جوان‌ها و توصیه ما بیشتر بالا جواناست که چون ما هم طبقه جوان هستیم به جوانات توصیه ما است که بیاین سر بزنن به کتاب‌ها و آنچه که گم کردن در کتاب‌ها
پیدا بکنن ان شاء الله تعالی. تشکر. سلامت باشین. دوستان اینجا کتاب من دست دارم، اسلام و دموکراسی چی، یک عنوان عالی. ان شاء الله این مطالعه کنین، بیشتر چیزایی است به دست بیارین. خب چیزایی است که ما اگر رو بیاریم به دنیای دیجیتال و چیزا، فکر نکنم اینقدر چیزایی که دیگه نوشته شده و چیزی حقیقی و چیزایی که منبعش در اصل معلوم است و چیزی که ذهن نشین میشه، این چیزا به دست شما بیاد. بهتر است شما بیاین در این نمایشگاه اشتراک کنین، هم تشویق کسایی که نشر میکنه، همین که چیزایی که به دست میارین، چیزای اصل، چیزایی که منبع داره، اساسش صحیح است دیگه. این بهتر است. یک فرهنگ باید ما مروج بسازیم، خصوصا در دنیای دیگه شما برین اکثریت مردم ببینین فقط مصرف یک چیزی که است. اگه و از ما که تکنولوژی و کل چیزش اختراع و کشف یاش دمو کشورها شده، مگر ما میبینیم بازم رو باوردن بین کتاب و این کتاب استفاده میکنن، مطالعه میکنن. تشکر که با